یا د تم یو واده دی دا د سالون ته راغلو دننه عیدګاه دروازې چوک دی یا هوایي پول دی د ظاهرشاهي لیسې سره کندهار ښار شهیدانو چوک مخامخ چې نو معلومیږي جامع عمر باندې راورسېدو نعمت سالون دی نو اوس ګوره دا د اسکریمان دی او دا بل بغل ته خو نو ما ولاګ درته جوړ کړی او دا چې دی د کندهار ښار السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست د کندهار ښار دی ماښام دی تقریبا نیمې بجې دي نو یو ځای یو واده ته انوایټ سوی ومه نو واده ته خبر وم دلې د کندهار په ښار کې د یو ملګري واده مې و نو راته ویل چې حتمن به راځې نو بس موږ هم منع نه سوای کولی منع کولی مو نه سوای نو بس راووتو نو غوښتل مې چې په تاسو دا واده م ووینم او دا د کندهار د ښار د شپې وضعیت هم در باندې ووینم چې راسئ د کندهار ښار کې بیا د شپې څنګه حال راشو کاشي یې نه یې څنګه حساب نو دا د واده ډوډۍ او د فرهنګ د کلتور به هم در سره شریک کړم ښار به هم در باندې ووینم نو تاسو ولاګ را سره تعقیب کړئ دا د تم یو واده دی کندهار شاهي سالونه دا د کندهار ښار شپه ده ماشاءالله څونه ښه روښانه ده دا جاده نو دا ځای چې دی بس زه حضرتجي بابا ته نږدې یم دغه لاس کې چې یو البلال روغتون دی او مخکې حضرتجي بابا راځي او زه هم روان یم نعمت سالون ته د کندهار ښار د شهیدانو پر چوک چې دی یو د پخوانیو سالونو څخه دی نو کیدای شي تاسو ډېر دوستان لیدلي او رغلي یاست نو وربسو د خیره سره نعمت سالون ته به ولاړ سو د کندهار ښار واده به په تاسو ووینو نو موږ به ډوډۍ نوشي جان کړو او تاسو به واده ووینئ نو که چیرې ناوخته نه وه او ډوډۍ یې راسه خوړلې نه وه دا راسته لاس کې چې سره لوحه معلومیږي وینې دغه البلال روغتون دی دروازې ته راورسېدم دا د په چپه لاس کې د عیدګاه دروازې چوک دی یا اوس د عیدګاه دروازې د چوک څخه تېرېږم هم اشاره شنه وه نوبت زما و منګردي ما نه پرېږدي چې زه پر خپل نوبت تېر سم ماشاءالله دا هم ښه ښایسته جاده ده دا ګروپان چې تاسو وینئ دا یې نوي لګولي دي او دا خو نو د شهیدانو چوک ته مخامخ روان یم د کپتان مدد چوک بس ښه پر طبیعت روان نو بیا هم دغونه ګڼه ګوڼه شته په ښار کې ما دونه فکر نه کوی چې دونه رش دی په دونه ناوخته کې خو بیا هم ښه دی دغه هوایي پول دی د ظاهرشاهي لیسې سره نو دا دی بالاخره راورسېدو کندهار ښار شهیدانو چوک د ورځې خو مو ډېر لیدلی و نو نن یې دا دی د شپې هم راسره وګورئ نو ځمه د خیره سره داسې مخامخ د جامع عمر سره تېرېږم او ځم نعمت سالون ته ځان رسوم او دې خواته دا دي دا میوې هم خرڅېږي هندوانې دي او رقم دي او مخامخ چې نو معلومیږي جامع عمر معلومیږي کندهار ښار او دا راسته لاس کې چې مارکېټونه دي دا نو ټوله د برق د سولر و د دې شان مارکېټونه دي العمران فرنیچر خو وینئ چې رقم داسې ژړ ګروپان یې پر لګولي دي سیم ژړ سیابان سیم ژړ ګروپ پر ولګېږي دا د سالون ته راورسېدو
نعمت سالون دی نو اوس ورځو دننه دې خوا شهیدان چوک دی او دا سالون دی نو دا دې سالون ته راغلو دننه ډوډۍ نه ده شروع سوې تر اوسه پورې پهلوان دی ډوډۍ راورسېده نو زما اواز به وانه اورئ زه به داسې دا مجمه ځان ته راسته کړم بالاخره موږ هم بېرته راووتو سالون څخه راووتو نو اوس روان یو مخ د کور پر خوا درتم فکر کوم واده دی یا دا هم د واده سالون دی ودونه بیخي زیات دي نن دا نو د پخوانیو سالونو څخه دغه اریانا سالون هم دی دا نانوایي ده وینې داسې ښایسته ډوډۍ یې ماشاءالله پخه کړې وه دا دې ځم د کپتان مدد چوک خواته روان یم دا خو نو دغه سایډ ته ګوره دا د ایسکریمان دي او دا بل بغل ته خو نو ما ولاګ درته جوړ کړی و د توت وه دا بل بغل ته یې توت دي نو د توتو ته بیا انشاءالله بیا به مې یو ورځ ورته راسو دا چې دی الحفیظ پټرول پمپ دی او توت اوس هم دي ماشاءالله یو ځای پراته دي دا چې دی د کندهار ښار د شنو ګمبتو ساحه ده دا بیا د حضرتجي بابا ساحه ده آیسکریم د دوی دا ما نه دي کتلي او زه چې په کوم ځای کې خورم هغه په یوه مینه کې دي هغه ځای و چې هغه ذکرات مې آیسکریمونه اخیستي وو او دا چې دي دا نو بس کې دي او مګر اوس بند دي کماله جاده مې ټوله در باندې ولیدله د شپې یو لنډ ولاګ ډېر خوندور ارام واده و ماشاءالله ښه خوند یې وکړ ماشاءالله ډوډۍ هم خوندوره وه واده هم ښه واده و زموږ هم یو ګړی بنډارونه وکړو د ځینو ملګرو سره نو دا دې بېرته راورسېدو د کور پر طرف نو کور ته راورسېدو په عینو مینه کې نو بس تر بیا موږ ته راکړه اجازه د خدای په امان ښه وخت بای بای